نشته زمون منځ کې توپیرونه سره یو دي دلته مدرسې او مکتبونه سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الورو زدکو قدرمن او محترم وزیر شیخ ندیم صاحب او د اسلامی امارت د اداراتو ډیرو قدرمنو محترمو مسؤولینو معاونینو صاحبانو او د دې پوهنتون قدرمن رئیس صاحب او د دې پوهنتون قدرمنو استادانو او د دې غونډې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوشحاله یم چې په داسې غونډه او په داسې اجتماع کې ګډون کوم چې هغه غونډه او اجتماع د یو عظیم فکر د یو لوی فکر له مخې جوړه شوې ده. الله جل شانه موږ تاسو ته یو فرصت راکړی دی. دا وخت او فرصت یو ډېر لوی نعمت دی. قرآن عظیم شان کې بار بار الله جل شانه په دې وخت باندې قسم اخلي. مثلا والعصر والضحى والفجر وليال عشر. دا کې الله جل شانه موږ تاسو ته تنبیه راکوي چې دا وخت یو داسې شی دی چې هغه که تیر شو بیا په هېڅ ډول لاسته نه راځي. د وخت استفاده وکړي، د وخت ګټه پورته کړي. دغه وخت دی چې موږ تاسو دپاره ابدي کامیابي را په برخه کوي او دغه وخت دی چې نعوذ بالله الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي چې ابدي ناکامي مو په برخه کېږي. که یو سړی شپېته کاله په کفر کې تېر کړي خو چې په اخر کې په اخلاص سره کلمه د توحید او کلمه د شهادت وویله د ابد دپاره جنتي شو. ودوزخي خو د دې یوې کلمې مبارکې چې هغه په ډېر لږ وخت کې ادا کېږي دی د همیشه دپاره جنتي شو. نو عرض مې دا و چې موږ ستاسو دا دوه اړخه د تعلیم که دیني تعلیم را واخلو که عصري تعلیم را واخلو په دې دواړو اړخو کې زه څه کمزوریانې محسوسوم. په ځینو جلساتو کې په ځینو غونډو کې زه دا خبره په تکرار سره کوم چې تعلیم که د دین تعلیم دی، که د دین علم دی، که د دنیا علم دی، که دینی علوم دی، که عصري علوم دی، زموږ د معلوماتو مطابق دا کیفیت یې ډېر مخ په کمزوري روان دی. او دا چې د اسلامي امارت نظام دی او اسباب هم هر څه راته برابر دی او وخت هم الله جل شانه راکړی دی، امکانات هم ترې
تر یوه اندازې پورې په لاس کې لرو او موږ د دې علومو که دیني علوم دي که عصري علوم دي چې د دې د کیفیت په لوړولو کې موږ کوشش ونه کړو والله په ورځ د آخرت به الله زموږ ستاسې څخه سخت محاسبه راسره وکړي. وخت یې راکړی دی تر خپل تر یو توانه پورې تقریبا امکانات هم په لاس کې لرو، اسباب هم راته مهیا دي، حکومت هم الله جل شانو راکړی دی، قدرت یې راکړی دی، کولی شو موږ چې د علم که دیني علوم دي که عصري علوم دي چې د دې کیفیت ډېر لوړ کړو او که په دغه رقم باندې پاتې شي لکه دا اوس چې موږ په ځینو مدارسو کې یا په ځینو لیسو کې کوم معلوماتونه کړي دي یا موږ ملګري وراستولي دي، یعنې زموږ ځینې دغه نظارت والا چې ولاړ شي هغه وایي د 11 او د 12 صنف شاګردان وي او متاسفانه کلمه د توحید یې نه زده. هغه خلک داسې نه دي چې اوس عالمان دي، یعنې صادقان خلک دي، واقعیت وایي یو نه یو ډلې 3 4 5 کسان هغه نظارت کوي په دې لیسو باندې یا په نورو تعلیمي مراکزو باندې ګرځي، وایي کلمه توحید لفظ یې نه زده نو معنا خو بیخي نه زده، قرآن پاک یې په نظره نه زده. دا ډېره د افسوس خبره ده چې په اسلامي جامعه کې بیا په داسې اسلامي جامعه کې لکه افغانستان خلک خو د خارجانو چې وایي څه کټګوري د مسلمانانو په رابطه جوړې کړي دي، افغانان یې د اسلام د عاشقانو په نامه یاد کړي دي، د دشمنانو د کفارو انګریزانو د افغانستان مسلمانان د اسلام د عاشقانو په نامه یاد کړي دي چې د اسلام د عاشقانو په وطن کې په جامعه کې او د اسلام د عاشقانو په یو تعلیمي مرکز کې د یو شاګرد قرآن پاک 12 صنف ته رسېدلی قرآن پاک په ناظره نه زده یا کلمه توحید نه زده یا کلمه شهادت نه زده، دا ډېره د افسوس خبره ده. د دې مسؤلیت به موږ تاسو ته راجع وي او راجع هم دی. په دنیا کې هم دا مسؤلیت موږ تاسو ته راجع دی، په آخرت کې موږ تاسو ته به دا مسؤلیت راجع وي. ډېرو محترمو حاضرینو، که د دیني علومو کیفیت لوړ نیسي په موږ تاسو باندې به فکري عقیدوي یرغلونه کېږي لکه اوس راباندې شوي دي. که د دنیا د مسلمانانو ځینو هېوادو ته موږ وګورو چې هلته د دیني علم کیفیت کمزوری شوی دی، هلته د سنتو د عباداتو د اسلامي احکامو کډې روانې دي ځینې وځي. سنت خو بیخي داسې بلل شوي دي لکه داسې د سنت نه، لکه سنت چې په دنیا کې وجود نه لري. حتی فرض داسې دي، فرض اعمالو کډې روانې دي، جنازې وځي په اسلامي هېوادونو کې. د دې وجه دا ده چې هلته د دیني علومو دا کیفیت کمزوری شوی دي او دا کمزوري هم د دشمنانو د خوا څخه ده چې دا تعلیمي نصاب یې په د کفارو د دشمنانو په اشاره باندې د دغو هېوادونو حکومتونو په خپل کنټرول کې اخیستی دي او بیا په هغوی کې ډېر اختصارات کړي دي. بخاري شریف څخه مختصر جوړ کړی دی، صرف فضایل الاعمال پکښې کې راوړي دي چې که د سنت 2 رکعته لمونځ د شپې وکړي دونې ثواب لري، خو دا نشته پکښې چې د لمونځ قضا کړي نو څونه عذاب لري، که د نفلو روژه ونیوله دونې ثواب لري، خو دا نشته پکښې کې هغه حدیث یې نه دي راوړي چې وایي که د روژه قضا کړله نو څونه عذاب به لري، که د ګناه وکړله څه به در پیښیږي. دا د دې خارجانو په تاریخ سره د اسلامي هېوادونو حکومتونو دغه تعلیمي نصابونه د دیني مدارسو کنټرول کړي دي، په هغو کې ډېر تخفیف راوستلی دي، ډېر اختصار یې پکښې کې کړی دي. د دغه اختصار په وجه باندې په عقایدو باندې په افکارو باندې د کفارو د خوا څخه یرغلونه کېږي، غلطې
عقیدې غلط فکرونه د مسلمانانو مابینو ته راغلي دي. مسلمانان په مختلفو ډلو باندې ویشلي دي. د افغانستان کې ولې جهاد کامیاب شو؟ یو خو د الله نصرت دی، هغه خو ما فوق الاسباب یو فوق العاده کار و چې د افغانانو سره الله جل شانه وکړو. دا ظاهري اسبابو ته چې ګورو مختلف توجیهات خلک ورته کوي. ځینې وایي چې دا د یوه فکر خلک وو، یعنې دا واقعي افغانان د یوه فکر خلک وو، په یوه مذهب باندې وو، تر یوې قومندې لاندې وو، په یوه فکر باندې جنګېدل، د یوه مقصد دپاره جنګېدل، د الله جل شانو نصرت ورسره ملګري سو. اوس که خدای دې نه کړي مختلف افکار وای، په افغانانو تر مابین اختلافونه وای، عقیدوي فکري، نو بیا به اول خو د جهاد به نه وای کامیابه سوی. بیا که کامیاب سوی وای بیا بیا نتیجه داسې وای لکه د تنظیمو د جهاد ده. د تنظیمو جهاد ولې نتیجه ورنه کړل؟ کنې افغانانو څومره قرباني ورکړل، وطن یې ونړېدی، په میلیونو انسانان یې په شهادت ورسېدل، په میلیونونو یتیمان، په میلیونونو کونډې ورته پاتې سولې، خو نتیجه هغه تاسې ولیدل څه حال په دې کابل کې څه حال. وجه دا وه چې دا تنظیمونو والا شوه د یوه فکر خلک نه وه، یوه سره د اخوانیت فکر و، د بل سره بل فکر و، د بل سره بل فکر و. نو ځکه په مکه معظمه کې قسمونه هم سره واخیستل خو بیا هم سره یو کېدل نه. دا ولې خو افکار یې جلا وه، عقاید یې جلا وه، نظریې یې جلا وې. که اوس موږ دا دیني برخه د تعلیم مو کمزوري وي، داسې په فکري یرغلونه خلک راباندې کوي، عقاید به مو راګډ وډ کړي، زموږ خالي ذهن عوامو ته به درک نه معلومېږي، کیفیت د علماو به مو کمزوري وي، دفاع به نه شو کولی. نو د یوې خوا به سلفیت را روانې، د بلې خوا به غامدیت را روانې، د بلې خوا به عیسویت نعوذ بالله را روانې، د بلې خوا به یهودیت را روانې. موږ به سره ډلې ډلې کې خدای دې نه کړي، الله دې نه کړي، نه به دا وطن جوړ کړو او نه به بیا وکولای شو چې د دشمن دفاع وکړو. داسې په دې ډول باندې که د عصري علومو په رابطه باندې موږ کوشش ونه کړو، د خپل عصري علوم با کیفیته نه کړو، نو بیا به په هغه لحاظ سره یرغلونه راباندې کېږي، ذلت سره به مخامخ یو. لکه اوس هم تاسو ته معلومه ده د 2 کاله او 2.5 کاله مخته د جمهوریت په وخت کې جلال آباد کې څو زموږ استاد خوندې منډې تر پښو لاندې شول. ولې لاندې شول؟ خو دا تلې پاکستان ته ویزې اخیستلې، د ویزو باندې ازدحام جوړ شو، ځینې خوندې سپین سارې وې یا ضعیفه وې یا مریضانې وې، هغه تر پښو لاندې. ولې تلې پاکستان ته؟ څه کوه؟ واده یې و د پلار و یا د مور یا د ورور، یا خو د علاج لپاره دی. ولې تلې علاج لپاره؟ خو دلته با کیفیته دوا نه وه، یا به با کیفیته ډاکټر نه و، یا به با کیفیته شفاخانه نه وه. او دا با کیفیته ډاکټر، با کیفیته شفاخانه، با کیفیته دوا چې موږ ته خپله کوشش ونه کړو بل څوک یې نه راجوړوي. والله کې مؤسسات یې راجوړ کړي. او د یو څه وخت دپاره د خپل مقصد دپاره به یو څه کار وکړي، خو داسې کار نه کړي چې زموږ ستاسې د آینده نسلونو دپاره او زموږ ستاسو دپاره کفایت وکړي. خپله به کوشش کوو، د خپل دماغونه به په کار اچوو، عصري علوم به با کیفیته کوو، د عصري علومو مراکز، دانشګاهونه، پوهنتونونه، مکتبونه، لیسې، دا ټول به با کیفیته کوو چې موږ با کیفیته استادان ولرو، با کیفیته ډاکټران ولرو، با کیفیته نظامیان ولرو. که د عسکري لحاظ سره موږ تاسې کیفیت کمزوري وي، د وطن څخه به دفاع نه شو کولی. که په نورو علومو په لحاظ سره مو کیفیت کمزوري وي، د نورو علومو په لحاظ به دفاع نه شو کولی. د انسان په بدن کې تاسې په دې شیانو تر موږ ښه پوهېږئ. تقریبا یو 10 کاله مخکې یو کتاب ما ته چا راکړي، فیلسوف نماها په نامه باندې په ایران کې جوړ شوی و. نو په کتاب کې د الله جل شانو په وجود باندې مختلف دلایل راوړي وو. یو دلیل دا پکې کې راوړی و چې انسان کې الله پاک 2 قسمه میکروبونه، یو مفسد میکروبونه دي، یو مصلح دي، دفاعي میکروبونه دي. که د خارج یو مضر میکروب ورځي په بدن کې، چې کوم مصلح میکروب دی هغه دفاع کوي. که هغه کمزوري شي بیا د
مضر میکروب دفاع نشي کولی بدن کمزوري شي نو دا که زموږ ستاسې دغه علمي برخه بې کیفیته وي دغسې به دا زموږ ستاسې جامعه کمزوري وي لکه هغه بدن د انسان چې هغه مصلح میکروبونه پکښې کې کمزوري وي هغه مضر میکروبونه باندې زورور وي هغه ور داخل سي نو خو انسان بدن کمزوري سي مریض سي داسې به مو دا جامعه مریضه وي نو که غواړو چې موږ خپله جامعه جوړه کړو صحیح کړو او د دنیا سره سیاله کړو الله موږ ته امر کړی دی واعدوا لهم ما استطعتم دا صرف په نظامي برخه کې نه ده دا خبره دا په علمي برخه کې به هم موږ تاسو د خپلو دشمنانو په مقابله کې اعداد کوو په علمي برخه کې به هم اعداد کوو اقتصادي برخه کې به هم اعداد کوو د دې دپاره چې په هر لحاظ سره موږ د خپل وطن او خپل جامعه مخ خودکفا سي او د نورو د احتیاج څخه وساتل سو د دې ذلت څخه الله جل شانو موږ خلاص کړي لکه تقریبا د 40 کال چې موږ په دوه ملکو کې زموږ استاد خپل افغانان در بدر د ذلت زندگی تیری هغه د اوبو شهر وخوښ وسوله یبه کې بل طبيعت ورته خراب شو یو دانې په راوښړي لکه دا اوس څونه افغانان په څونه سختو شرایطو کې پاکستانیانو یا نورو ایرانیانو د خپلو وطنونو څخه راوښړل خدا د اسلامي امارات سره د الله جل شانه یو غیبي نصرت د خپلو مهاجرینو خدمت یې وکړي ورنه په دنیا کې به شرمولي وای نور زه خبره بس کوم دا د پوهنې د وزارت ځینې کارونه دي هغه ستاسو په مخ کې عرض کول غواړم الله دې وکړي په تاسو باندې تکلیف نشي د پوهنې وزارت چې د تشکیلاتي او کاري ساحې په لحاظ د ملکی خدمتونو کابو 80 سلنه برخه تشکیلوي او په ټول افغانستان کې په متوازن ډول د تعلیم او تربیه خدمتونه وړاندې کوي چې د هیواد د بچانو د ښوونې او روزنې اساسي بستر بلل کیږي د اسلامي امارت پر راتګ سره د تعلیم او تربیه وضعیت ارزول شوی او د پام وړ اصلاحات او پرمختګونه رامنځته شوي دي او هم ستونزې او خنډونه لا په مخ کې لرو چې امکاناتو ته په کتو به یې ان شاء الله الرحمن هوارو او د تعلیم او تربیه وده زموږ مسؤلیت دینی او انساني وجیبه ده موږ ته د راسپارل شوي مسؤلیت په موده کې د تعلیم او تربیه د ودې لپاره زموږ هڅې او کوششونه روان دي او یو څو نمونې به یې دلته تاسو ته وړاندې کړم اول د پوهنې وزارت تشکیلاتي جوړښت اصلاح شوی او د یو متوازن او معیاري معارف لپاره مو یو مؤثر او نتیجه محوره تشکیل رامنځته کړي چې پر اساس به یې ان شاء الله په ټول هیواد کې با کیفیت او په وخت سره تعلیمي او تربیتي خدمات رسیږي دوم په ټول هیواد کې د پام وړ دینی مدارس دارالعلومونه دارالایتامونه او نور دینی مراکز رامنځته شوي د اسلامي زده کړو نصاب اصلاح شوی او همداراز د زده کړو بهیر کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي دریم تر شپږم ټولګي پورې د ښوونځیو نصاب اصلاح شوی او له شپږم پورته هم د نصاب پر اصلاح باندې په چټکۍ سره کار روان دی تر څو د هیواد بچیان مو په کامل اسلامي او ملي روحیه وروزل شي د نصاب د اصلاح څخه مراد د یو ګټور او مؤثر تعلیمي بهیر روانول دي چې په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا ده څلورم د ولایتونو او ولسوالیو په کچه موږ د ولایتونو او ولسوالیو په کچه مو د ښوونکو مسلکي پراختیا تر عنوان لاندې علمي او مسلکي ټیمونه رامنځته کړي چې د ښوونځیو مدارسو دارالعلومونو دارالفاظونو د ښوونکو علمي او مسلکي ملاتړ وکړي ارزونه یې وکړي د زده کړو برنامې ورته تنظیم او علمي ظرفیت یې لوړ کړي چې دا د تعلیمي بهیر د کیفیت لپاره ډیر مهم اقدامات دي پنځم د شهادتنامو سیستمونه الکترونیکي شوي د منابع بشري د معلوماتو پر سیستم کار روان دي چې ژر تر ژره به فعاله همداراز د شفافیت او کاري اسانتیاو برابرولو په موخه ټولو هغو برخو ته به الکترونیکي سیستمونه فعاله شي چې اړتیا ورته ولري اووم د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې د تعلیم او تربیه لپاره د یو خوندي او سالم چاپیریال رامنځته
کولو په مخه 902 ښوونځیو لپاره معیاري ودانۍ جوړې شوي او هم په پام کې ده چې د ستا امکاناتو او ملاتړ کوونکو ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د تعلیمي مراکزو لپاره معیاري ودانۍ جوړې کړو. شپږم، الحمدلله د تعلیم او تربیت څخه د ملاتړ لیدلوری پراخ شوی چې پام کې لرو د ټولنیزو او فرهنګي برنامو له لارې د پوهنې د ودې او ترویج لپاره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو ملاتړ او حمایت جلب کړو. په همدې موخه د یو باکیفیت او متوازن معرف لپاره زموږ هڅې دوام لري. ستونزې شته، امکاناتو ته په کتو د ولس په ملاتړ او د هیواد له علمي او مسلکي کادرونو څخه په کار اخیستنې سره به د هیواد ګوټ ګوټ ته په متوازن ډول تعلیم او تربیه رسوو او د هیواد بچیان به په اسلامي او وطن دوستي روحیه سره روزو. موږ په هیواد کې د تعلیم او تربیه د ترویج او پیاوړتیا اصل ته متعهد یو. خبره نور په دې ځای بس کوم او ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. نشته زمون منځ کې توپیرونه سره یو دي، دلته مدرسې او مکتبونه سره یو دي.